شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي په ادبي مراکه کې حاضر یم او دلته شیخ بابر بابا کلي ته راغلی او دلته زموږ سره ډېر ګران او محترم ښاغلی صفت باور صاحب دی چې ډېر خوندور کلام لیکي او د ادب سره ډېره مینه لري. نو مزوره هم دی نو د سره خبرې کوو نو وخت مو ډېر نخلم راځئ چې اول ورته پروګرام کې هرکلی ووایو. صفت باور صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شئ وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې خو مظهر افریدي ته او تاسو عزت افریدي ته دوستان رفت جان افریدي ته سلامونه کوم. ډېره زیاته مننه کوم چې راغلی په دې لنډ تنګ وخت کې او زمونږ خواله زمونږ سره پروګرام را جوړ کړو. زمونږ په یو درخواست باندې تاسو عمل وکړو او راغلی او موږ سره مرکه را جوړه کړو. ډېره زیاته مننه کوم د اسمان د ستوري کم پیج چې کوم دی د دې ټومره مینوال چې دي د هغو نه څومره ټیم چې کوم راغلی دلته زما خوا ته د ټول نه ډېره زیاته مننه کوم. شکریه. ډېره مننه ته هم چې موږ له وخت وکړو. مینوالو کتونکو د صفت باور صاحب نه به کلامونه هم او وروسته تپوسونه به دې هم کوو. صفت باور صاحب د ټول نه لومبې خو زموږ د پاڼې د مینوالو سره خپله پېژندګلو وکړه. عزت وروره زما نوم صفت الله دی او لکه په صفت باور باندې مې خلک یادوي. باور مې تخلص دی او زه د چترال سره تعلق لرم او موجوده چې اوس اوسېږم نو دغه چراټ روډ باندې اوسېږم شیخ بابر بابا زیارت سره دغه پول چې کوم دی د شیخ بابر بابا دغې سره پاتې کېږو موجوده لکه د دې اوسېدونکي. ډېره مننه صفت باور صاحب زموږ د پاڼې د مینوالو سره د یو کلام شریک کړو. ډېره مننه به دې وي. ډېره زیاته مننه عزت افریدي. یو د غزل نه مخکې به څو شعرونه ویم چې مار چې چلی یو د پړي نه یریږو مار چې چلی یو د پړي نه یریږو ژوند وژلی یو د مړي نه یریږو او دا سړی به مو یو ورځ د لوږې مړه کي دا سړی به مو یو ورځ د لوږې مړه کي اوس د دغه سر خوړلي نه یریږو. ډېره مننه او ډېره مننه. دا سړی به مو یو ورځ د لوږې مړه کي اوس د دغه سر خوړلي نه یریږو. او سپی که ډېر ښه شي خو بیا هم زناور دی. سپی که ډېر ښه شي خو بیا هم زناور دی او خلاص لاڅکې د تړلي نه یریږو. ډېره مننه. او دغه یو غزل به ستاسو په اجازه باندې دغه یو غزل به درته ډالۍ کوم چې د معاشرې تصویر خړ شوی چاته سم نه ښکاري. د معاشرې تصویر خړ شوی چاته سم نه ښکاري. خوشحالي هر یو سړی ویني خو چاته غم نه ښکاري. د معاشرې تصویر خړ شوی چاته سم نه ښکاري. خوشحالي هر یو سړی ویني چاته غم نه ښکاري. او دغه زمونږ عملونه دي چې داسې کېږي. دغه زمونږ عملونه دي چې داسې کېږي. د خدای عذاب چاته د سر عذاب هم نه ښکاري. ډېره مننه. دغه زمونږ عملونه دي چې داسې کېږي د خدای عذاب چاته د سر عذاب هم نه ښکاري. او دغه یو شعر دی پکې چې ډېر په افسوس سره ویم چې د فلسطین او د کشمیر په غم هر څوک خفه دي. د فلسطین او د کشمیر په غم هر څوک خفه دي خو په کابل باندې ماتم چاته ماتم نه ښکاري. ډېره مننه. د فلسطین او د کشمیر په غم هر څوک خفه دي خو په کابل باندې ماتم چاته ماتم نه ښکاري. ډېر زبردست. او دغه یو شعر دی پکې چې ریباره ورشه تپوس وکړه چې ژوندی دی که مړ. ریباره ورشه تپوس وکړه چې ژوندی دی که مړ. ډېره موده وشوه زما هغه صنم نه ښکاري. ډېره مننه. او مقطع شعر دی تاسو ټولې ته دې ډالۍ وي چې هلته کارونه اوس د بنګو او کوکنارو کېږي. هلته کارونه اوس د بنګو او کوکنارو کېږي. صفت باوره په تیرا کې اوس غنم نه ښکاري. ډېره مننه. ډېره مننه صفت باور صاحب په دومره ښکلي کلام مینوالو به ته خوند اخیستی موږ هم ته خوند واخیستو. په خپل ادبي سفر زموږ د پاڼې د مینوالو سره رڼا واچوه. نو زما په تقریبا 2016 نه شاعري شروع کړې وه. آغاز مې کړی و. د شاعرۍ سره خو مې ډېر ماشومتوب نه مینه وه پوه شوې لکه مختلف شاعران به مې اورېده خو ما ته ډېر ګران کار ښکارېدو. خو چې کله بس الله تعالی انسان باندې داسې وخت راولي چې هر څه ور وښی نو بیا 2016 نه مې شروع کړه. نو ښه غزل چې کوم دی هغه ما بیا په 2019 کې لیکلی. د 2019 نه په معیاري غزل او دغسې مخکې اوس روان یم انشاءالله. کتاب به انشاءالله اوس ورته فی الحال سیډ نه شعرونه به انشاءالله کافي شعرونه دي. پوره به غزل هم پوره دي انشاءالله. چاڼ به پکې کوم او غزل انتخاب غزل مشهور لکه ښې غزل چې دي به ترې راغونډوم شعرونه. نو انشاءالله بیا به کتاب بندوبست کوو د خیره سره. خو ټایم به پکې لږ وایي استاد هېڅ مې نه دی بس خپله د ځانه بس دغه شروع کړی مې انشاءالله امید لرم چې
دغه به پکې نه وي کمې زیاتې به پکې نه وي. ډېره من صفت باور سي مینوال به هم په تمه وي ته کلام نو مینولو سره کلام شریک. ډېره مننه عزت افریدي. دغه یو څو شعرونه به نور ووایم درته. یو څو شعرونه دي چې فکر د اسمان لرو خو ځمکه مناسب نه ده. فکر د اسمان لرو خو ځمکه مناسب نه ده او عقل د لقمان دی خو اوزار را سره نشته. ډېره مننه. فکر د اسمان لرو خو ځمکه مناسب نه ده او عقل د لقمان دی خو اوزار را سره نشته. او اورم پښتنو ستاسو دا چغې خو څه وکړم. اورم پښتنو ستاسو دا چغې خو څه وکړم واک د بل اختیار دی خپل اختیار را سره نشته. ډېره مننه. اورم پښتنو ستاسو دا چغې خو څه وکړم واک د بل اختیار دی خپل اختیار را سره نشته. او دغه اوږده لاس به دي یو ورځ د تنه غوڅ کم. دغه اوږده لاس به دي یو ورځ له تنه غوڅ کم. خیر که اوس کمزوری یم تلوار را سره نشته. او ډېره مننه. دغه بل شعر دی پکې چې غنې غنې لارې ستا د کلي بلا ګرانې دي. غنې غنې لارې ستا د کلي بلا ګرانې دي او زه پخپوخ پیبله یم پیزار را سره نشته. او ډېره مننه. او اخري شعر دی چې صفت باوره ژوند په تنهایي کې نه تېرېږي. صفت باوره ژوند په تنهایي کې نه تېرېږي یو ښکلی شانته یار ګورمه یار را سره نشته. ډېره مننه. مننه باور صاحب. مینوالو کتونکو تاسو به ګورو چې کوم صفت باور صاحب دی دلته ولچیر کې موږ سره نستی. نو دغه نه به دا پوښتنه کوو چې تو چې مزدوري ده د کوم وخت نه نو باور صاحب دا خبره وسه د خپله ژبه باندې شریکه کړه. دا به درته دومره ووایم چې 2014 کې زه بار وتلم ایران ته او د مجبورۍ غریبۍ د وجې نه وتلم. بس لاره کې چې دی اکسیډنټ وشو. اکسیډنټ کې چې کوم دی زما ملا چې کومه ده هغه ماته شوله او سپینل کارټ انجري ماته وشوه. 2014 نه چې کوم دی بس دغه بدبختۍ زندګي دی لکه د پرې ویلچر ګرځېږم. ډېره من باور صاحب مینوالو تاسو وکتلو چې په دا حال کې هم د پښتو خلک خدمت کوي او خدمت تر سره رسوي او موږ سره بیا هم مراکه له په ډېر تکلیف باندې دی روغلو نو پښتو د مینې د پوره. نو باور صاحب زه خو وایم چې یو بل کلام هم موږ د مینوالو سره شریک کړه. ډېره مننه عزت افریدي. بس دغه یو غزل به در سره شریک کړم او تاسو ټول ټیم ته دې ډالۍ وي ستاسو مینوال ته دې ډالۍ وي چې زما د زړه مصور څه ښکلی تصویر جوړوي. زما د زړه مصور څه ښکلی تصویر جوړوي او ستا د یادونو نه په نیمه شپه کې ویر جوړوي. او ډېره مننه. او خبرې هم کوی چې ما ته یې بېګا وویل. خبرې هم کوی چې ما ته یې بېګا وویل چې هغه څنګه ستا په زړه کې خپل جاګیر جوړوي. او ډېره مننه. او هر څه زمونږ دي او ګټه یې هغو ته رسي. هر څه زمونږ دي او ګټه یې هغو ته رسي. خلک زمونږ د تقدیرونو نه تقدیر جوړوي. ډېره مننه. او دغه یو شعر پکې بل دی چې خلک هر څه په کمپیوټر او په ریموټ چلوي. خلک هر څه په کمپیوټر او په ریموټ چلوي او پښتانه اوس هم د لرګو د یوې تیر جوړوي. ډېره مننه. ډېره مننه چې خلک هر څه په کمپیوټر او په ریموټ چلوي او پښتانه اوس هم د لرګو د یوې تیر جوړوي. او زما دا سوال کېدی شي هیڅ جواب ته ونه رسي. زما دا سوال کېدی شي هیڅ جواب ته ونه رسي چې حالات داسې زما شونډو ته زنځیر جوړوي. او ډېره مننه. او دغه یو شعر دی پکې دغه خلکو ته یو پیغام دی کوم خلک چې دا تصویرونه پر سوشل میډیا باندې ورانوي او پر فیسبوک باندې شیر کوي دا د هغوی ته پیغام دی چې د انسان سر له سره لرې کړي او څه پې وکړي. د انسان سر له سره لرې کړي او څه پې وکړي. د چا نه سپی د چا نه خر چا نه خنځیر جوړوي. ډېره مننه. د انسان سر له سره لرې کړي او څه پې وکړي. د چا نه سپی د چا نه خر چا نه خنځیر جوړوي. دغه یو اخري مقطع شعر دی چې صفت باوره په خپل سوچ د سوچ په خپله وکړه. صفت باور په خپل سوچ د سوچ په خپله وکړه بل څوک به څنګه چاله سوچ چاله ضمیر جوړوي. ډېره مننه. ډېره مننه باور صاحب. په اخر کې زموږ د پاڼې د مینوالو څه پیغام شریک. زه به دومره ووایم ستاسو د پیج مینوالو ته چې شعر چې کوم دی دا ډېر هلې ځلې کوي ستاسو دپاره ستاسو د انټرټینمنټ دپاره خپل پروګرامونه جاري ساتي. او ډېر په دې تنګ وخت کې دې ټایم کې ګوره څوک دومره وزګار نه وي چې هغه چا له لاړ شي او د چا سره خبرې اترې وکړي د چا نه انټرویو وکړي.
هر سړی مصروفیت لري خو دیو ډیره زیاته مننه د دیو نه ډیر غټ کار دیو روان کړی د اسمان ستوري دغه کم پیج والا چې کم ټیم دی دیو ډیر عزت افریدي لفت افریدي دغه مظهر افریدي دیو ډیر ښکلی کار روان کړی تاسو هم د دیو سپورټ وکړئ د دې ویډیوګانې چې راځي مخې ته شیر کوئ چې د دې ویډیوګانې خلک ګوري دا پیج مخکې لاړ شي او دا پیج فالو کوئ ډیره زیاته مننه ډیره مننه ته خو بیا هم کوو چې موږ له په دلان تنګ وخت کې وخت ویستو مینوالو کتونکو تاسو هم ډیره مننه کوو تر دې دمه چې زموږ سره دغه ملګرو هم ډیره مننه کوو چې زموږ سره ولاړ دي مینوالو کتونکو زموږ مقصد زموږ قصد دا وي چې تاسو سره شاعران ملګري په شیشه باندې وړاندې کړو او زموږ سره کیمرامین یاسین افریدی او خپل قربا عزت افریدي ته ورکړئ اجازه د لوی الله په امان